first reason for leaving was to prevent the destruction of Kabul. زما د وتلو لومړنی دلیل دا دی چې د کابل د ویجاړېدو مخه ونیول سي. د کابل د واک ترلاسه کولو لپاره د مجاهدینو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې ویجاړ شوی وو او د جګړې په ډګر بدل شوی وو. د طالبانو دوه جلا ډلې د دوو بیلابیلو اړخونو نه کابل ته د نږدې کېدو په حال کې وي. د دوی ترمنځ د یوې پراخې جګړې شونتیا وه چې ورسره د 5 میلیونو وګړو ښار ویجاړېده او خلک زیانمنېدل. What was your sort of memory of when you woke up? له هغې ورځې نه په ذهن کې څه لرئ؟ په دغه ورځ څه پېښ شول؟ On the morning of that day, I had no د هغې ورځې پر سهار مې فکر هم نه کاوه چې ماسپښین به له افغانستانه وځم. موږ ته ویل شوي وو چې حقاني شبکه به کابل ته نه داخليږي. خو 2 ساعته وروسته وضعیت بدل وو. له ما نه غوښتنه وسوه او ما د ملي امنیت د سلاکار په ګډون خپلو همکارانو ته د وتلو اجازه ورکړه. ما دغه راز له خپلې مېرمنې نه چې نه یې غوښتل له افغانستانه ووځي وغوښتل چې لاړه سي. هغوی له موږ نه مخکې ووتل. ما انتظار کاوه. بسم الله خان ما ته ټلیفون وکړ چې سقوط شوي یو. زه د دفاع وزارت ته تللم. ما 15 دقیقې انتظار وکړ خو موټر را نغلل. بیا د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محمد او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی اس قومندان راغی او راته وویل چې پی پی اس سقوط کړی. که زه مقاومت وکړم نو ټول وژل کیږو. هغوی زما د دفاع توان نه درلود. ډاکټر محمد سخت ورخطا و. ما ته له 2 دقیقو ډیر وخت را نه کړ. زما هدایت دا و چې خوست د تلو تابعه ونیسو. هغه یعنی محب راته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط کړی. زه نه پوهېدلم چې چیرې ځو. کله چې الوتکه پورته سوه ایله هغه وخت پوه شوم چې له افغانستانه وځو. نو دا هر څه ډیر ناڅاپه وسول. The US Congress, I think, has recently asked John Sopko, the US Inspector General for Afghanistan. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره له امریکایي څېړونکي جنرال جان سپکو نه غوښتنه کړې چې د هغو ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې وایي کله چې تاسې له کابله وتلی پام وړ پیسې مو له ځان سره وړې دي. او بله پوښتنه چې فکر کوم افغانان غواړي ځواب واوري دا ده چې تاسو ولې له افغانستانه ووتئ؟ که څه هم تاسو په دې اړه جزئیات ورکړل خو ستاسو لپاره به ډیره سخته وه چې له افغانستانه ووځئ. Absolutely, it's the hardest thing. And because of that, for the past 100 days... دقیقاً ډیره سخته وه. همدا تر ټولو سخت کار و چې له امله یې په تیرو 100 ورځو کې ما لیکنې کړي او یوازې وم. له دې نه بل سخت کار نشو کېدی. ما باید د کابل په خاطر د خپل ځان قرباني ورکړې وای او حالات مې په ډاګه کړي وای چې څنګه دي. یوه کودتا نه، یو سیاسي جوړجاړی چې خلک پکې ښکیل نه وو. دویم غواړم ووایم چې ما هیڅ پیسې له هېواده نه دي ایستلي. زموږ په لومړي تمځای کې هلیکوپټرې د هر چا مخې ته وې او تالاشي یې شوې. زه نه یوازې د جان ساپکو لخوا د څېړنې هرکلی کوم او لکه څرنګه چې مخکې مې هم د دې تورونو د لګولو پر مهال وړاندیز کړی و، غواړم چې ملګري ملتونه او یا هم یو بل څېړنیز بنسټ په دې اړه تحقیقات وکړي. زما د ژوند بڼه ټولو ته معلومه ده. زه به په پیسو څه وکړم؟ دا یو تور دی چې په لومړي سر کې د روسیې لخوا ولګول سو او بیا نورو هم ولګاوه. زه به په دې هکله هر ډول څېړنې ته ډیر خوښ سم. زه چمتو یم چې له دې څېړنې سره هر ډول همکاري وکړم. زه د خپلو هیوادوالو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ یم. زه د نورو کسانو په څیر چې له استخباراتي شبکو سره اړیکې لري نه یم. Perhaps we could go back to the deal that was signed on the 29th of February. که اوس پر هغې هوکړې تم شو چې د 2020 کال د فبرورۍ پر 29مه نیټه لاسلیک شوه. فکر کوئ داسې څه پکې وو چې په بل ډول ترسره کېدای شوی یا تاسو غوښتل چې په بل ډول وای او پایله به یې ښه وای؟ What happened on the 29th of February is that د فبرورۍ په 29مه د سولې د بهیر پر ځای موږ د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر شاهدان وو. په دغه وخت کې طالبان په نړۍ کې د وژونکي سازمان په توګه پیژندل شوي وو. په دغه ورځ 2 هوکړې وسوې. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر اسپر کابل ته راغلل او یو هوکړلیک یې له موږ سره لاسلیک کړ. پر دې هوکړې 2 میاشتې کار سوی وو او د دوحې له تړون سره موازي پرې کار روان وو. And so this was a joint communique between them دا د هغوی او افغان حکومت ترمنځ هوکړه وه؟ Yes. When you look into the agreement, it has 4 parts.
But the هو four که parts تاسو in دې the هوکړې ته 12 وګورئ exactly. څلور برخې لري خو دغه څلور برخې په دواړو هوکړو کې توپیر سره لري. So I think you just need to explain that the other agreement is the agreement that was signed هغه بله between هوکړه د امریکا او US طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوه. It was signed by Ambassador Khalilzad in the presence of دا Secretary of هوکړه State د خلیلزاد لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پامپیو په حضور کې له طالبانو سره لاسلیک شو. په کابل کې ښاغلی اسپر وویل دا په شرایطو ولاړه هوکړه ده. زه بیا تکراروم، هغه وویل دا په شرایطو ولاړه یو هوکړه ده. که طالبان پر خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې نسی نو امریکا به دا هوکړه لغوه کړي. ناتو د افغانستان له خلکو سره ولاړه ده. یوه له مهمو موضوعګانو چې د اګست میاشتې د پیښو لپاره اړینه ده. لموږ سره په هوکړه کې چې میاشتې مو پرې خبرې کړې وې راغلی وو چې امریکا به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو په اړه خبرو ته زمینه برابر کړي. د زندانیانو شمیر هم 200 یاد شوی وو. د طالبانو او د امریکا ترمنځ په هوکړه کې امریکا یو اړخیزه ژمنه کړې وه چې 15,000 طالب بندیان به د مارچ میاشتې پورې آزادوي. Did they not consult with you about that release of 5,000? آیا هغوی له تاسو سره د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه مشوره نه وه کړې؟ موږ په څرګند ډول دا رد کړې وه ځکه چې ما د سولې ټول تړونونه مطالعه کړي وو او خپله کارخانګي مې هم ورته کړې وه. دا کار له اوربند پرته سم نه وو. هغه هم یو هر اړخیز او تلپاتې اوربند چې ښاغلی اسپر او د ناتو عمومي سرمنشي هم پرې ټینګار کړی وو. لکه موږ چې په 2013 کال کې یو اوربند وکړ، هیڅ مشوره را سره ونه سوه. سربیره پر دې امریکا په یو اړخیز ډول ژمنه کړې وه چې پاتې طالب بندیان به هم د 3 میاشتو په موده کې خوشي کوي. موږ ته ضرب العجل راکړل سوی وو چې دا بندیان خوشي کړو. د طالب زندانیانو شمیر لومړیو کې 200 وو. موږ 1000 تنه خوشي کړل. بیا وروسته ټینګار پر دې وو چې ټول 15,000 خوشي کړو. طالبانو لموږ سره په سیاسي خبرو کې ښکېدل رد کړل او موږ ته وویل تاسو څوک یاست. ان د زندانیانو په موضوع کې هم طالبانو ویل چې امریکا ژمنه کړې او خپل ژمنه به پوره کوي. په دې توګه مهمه ده چې پوسو چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ یو بهیر چې په سیمایزه او نړیواله کچه ملاتړ درلود لمنځه یوړل سو. او پوښتنه دا ده چې څنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وکیلانو 2 جلا هوکړو ته اجازه ورکړه، هغو هوکړو ته چې توپیرونه لمنځه نشو تللی. Do you think if you, I mean, going back to where we started from, do you think if you'd stayed... پخواني خبرې ته بیا ورګرځم. فکر کوئ که تاسو پاتې شوي وای نو وضعیت به بل ډول و؟ No, because unfortunately I was painted in total black. نه، ځکه زه له بده مرغه په بشپړه تیاره کې ساتل شوی وم. موږ ته هیڅ کله فرصت نه ده راکړل شوی چې طالبانو سره خبرو ته کینو. خلیلزاد ورسره کیناسته. د امریکا مسأله وه، د افغانانو نه وه. موږ په بشپړه توګه له صحنې ایستلي وو. You've had now quite a long time, over 100 days, to sort of... له کابله تر وتلو وروسته تاسو کافي وخت درلود چې د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې پیښ شول. آیا کومه شخصي پښیماني لرئ چې دا هر څه وشول؟ خلک غواړي پوه شي چې دا هر څه تاسو ته په څه معنا دي. My life work has been destroyed. My values have been trampled on. زما د ټول ژوند کار له منځه لاړ. زما ارزښتونه تر پښو لاندې سول او د هر څه پړه پر ما واچول سوه. امریکا او زموږ لویدیځو همکارانو غوراوی درلود چې یا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې بڼه بدله کړي او یا هم له افغانستانه ووځي. خو موږ په ټوله معنا ملي استقلالیت تر هغې نشو لرلی چې د تروریزم پر وړاندې جګړه روانه وي. ځکه خپلې خاورې لپاره زموږ هر فکر د یادې جګړې قرباني کېده. No, of course, you said very publicly that for you, when you were president... تاسو په عام محضر کې هم ویلي چې تاسو تر مرګه درېږئ. خو ډېری افغانان د هر څه چې پیښ شول پړه پر تاسو واچوي. ستاسو ځواب دغو افغانانو ته څه دی؟ Of course, the blame is totally understandable. بالکل دغه پړه په بشپړه توګه د درک وړ ده. هغوی حق لري چې ما مسؤل وګڼي ځکه ما پر خپلو نړیوالو متحدینو باور وکړ او د هغوی لاره مې تعقیب کړه. د مخالفت پر ځای ما هر هغه څه وکړل چې تاسو هم شاهد یاست چې ټول فشارونه مې پر ځان قبول کړل چې د دغسې پایلې مخنیوی وسي. هیله یم چې د وخت له تېرېدو سره به افغانان پر دې پوه سي. زه په بشپړه توګه د هغوی پر غوسه پوهېږم. زه هم د خپل ولس په څېر غوسه او ځورول شوی یم.
دا چې زه اوس هم تمرکز لرم دلیل دا دی چې غواړم راتلونکي لپاره داسې ولاره تعقیب کړو چې موږ آبادی ته ورسوي. زه هیڅ کومه شخصي اجنډا نه لرم بلکې غواړم افغانستان سره مرسته وکړم چې په سم لور روان سي. دلته هم نړیوالې ټولنې ته یو درس پروت دی. یو بیطرف افغانستان به ټولو ته ګټور وي نسبت هغه افغانستان ته چې د بهرنیو جګړو ډګر وي. زموږ ټولو لویه تېروتنه دا وه چې موږ په دې فکر وو چې موږ سره د نړیوالې ټولنې زغم دوام کوي. دلته درس دا دی چې موږ داسې ولاره پیدا کړو چې موږ ملي روغې جوړې او خپلواکۍ ته ورسوي، یو بل ته حساب ورکول رامنځته کړي تر څو موږ ټول یو بل سره بیا یو ځای ژوند وکړو.